سلامونه، وخت مو په خیر. لنډو خبرونو ته ښه راغلاست. د کونړ والي سرکاڼو ولسوالۍ یو شمېر قومي مشرانو ته د پشت پل د بیا رغونې په برخه کې د همکاریو ډاډ ورکړی. د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي چې د روان 1403 لمریز کال له دغه ولایت څخه څه د پاسه 30,000 ټنه انګور بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي. د یاد ریاست په وینا د دې صادراتو لویه برخه هند او پاکستان هیوادونو ته صادر شوي. د مالی وزارت مسؤلین وایي چې د ګمرکونو د عصري کولو او بریښنایي سیستمونو د فعالولو په لړ کې د پکتیکا ګمرک کې د 2.2 میلیونه افغانیو په لګښت د 80 کیلو واټه لمریزې بریښنا سیستم جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت مسؤلین وایي چې د هلمند خانشین ولسوالۍ په ګردي سیمه کې د 3.7 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو لګولو یوې پروژې چارې پیل شوې. د افغاني سرې میاشتې ټولنې له لورې په پلازمینه کابل کې د هغو کسانو وړیا درملنې لړۍ پیل شوه چې د سترګو له ناروغیو څخه کړېږي. د تخار د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې د شنې قطې ځواکونو د دغه ولایت فرخار ولسوالۍ د سنګان په سیمه کې 14 تنه د ځنګلونو د ناقانونه پرې کولو په جرم نیولي دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي چې اوس مهال د سوري زړه ناروغۍ اخته ماشومانو درملنه په هیواد کې دننه ترسره کیږي. د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د یونپس او نړیوال بانک په مالی ملاتړ د 480,000 امریکایي ډالرو په لګښت یو شمېر رغنیزې پروژو چارې پیل شوې.